قدرمنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست خپرونې ته. د قدر شپه د کبیره او د صغیره ګناهونو د بخښنې او د مغفرت شپه ده. د بخاري او د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل: من قام لیلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. څوک چې د قدر شپه د ایمان او د اجر غوښتلو په نیت باندې په ویښه تیره کړي، د ده مخکیني ټول ګناهونه به دته وبخښل شي. علامه عبدالغني نابلسی رحمه الله هغه لیکي چې په دې کې صغیره او کبیره ګناهونه دواړه شامل دي. نو ګرانه وروره او درنې خورې، په دې مبارکو شپو کې چې ته د الله رب العزت عبادت کوې، په پوره اخلاص او په پوره صداقت سره د عاجزي لاسونه خپل رب ته پورته کوې او د خپلو ګناهونو بخښنه د خپل رب نه غواړې، مطمئنه اوسه وروره، مطمئن اوسه چې الله رب العزت دې ګناهونه درته معاف کوي. ځکه د قدر شپه د صغیره او د کبیره ګناهونو د مغفرت او د بخښنې شپه ده. له نن شپې څخه شروع ده. دا شپه له زرو میاشتو څخه غوره ده. زر میاشتې د 3 اتیا کال او 4 میاشتې کیږي. په دې شپه چې ته د الله عبادت کوې، داسې دی لکه چې زر میاشتې دې د الله عبادت کړی وي. په دې شپه کې که ته صدقات او خیرات کوې، داسې دی لکه چې زر میاشتې دې صدقات او خیرات کړي. خو د توبې شرایط به مراعت کوي. په خپلې ګناه باندې به د پښیمانتیا څرګندونه کوي چې کله الله ته لاسونه پورته کوي. د دې ترڅنګ په راتلونکي کې به دا تصمیم او دا عزم لري چې زه به بیا ګناه نه کوم. همدارنګه ګناه به پرېږدي، چې توبه وباسې ګناه به پرېږدي. ته په پوره اخلاص سره خپل رب ته لاسونه پورته کړه چې توبه دې الله قبلوي که نه، دعا دې الله قبلوي که نه. ډیری ورونه او ډیری خویندې همدا شکایت کوي چې موږ کلونه کیږي دعاګانې کوو، دعا مو الله نه قبلوي. ته د دعا آداب زده کړه، بیا خپل رب ته لاسونه پورته کړه چې الله یې درته قبلوي که نه، په ځانګړې توګه په همدغو مبارکو شپو کې. په یو حدیث کې راځي، کله چې څوک خپل رب نه دعاګانې غواړي، یا یې الله دعا ورته قبلوي، یا یې په همدغې دعا سره له آفتونو او مصیبتونو ساتي، او یا د ده دعا د ده لپاره د آخرت ذخیره ګرځوي. د قیامت په ورځ به یو کس د الله حضور ته راشي، ورته به ووایي چې یا الله، تا خو ویلي و چې تاسو دعاګانې وکئ، زه یې درته قبلوم. دا دعا مې وکړه، دا دعا مې وکړه او دا دعا مې وکړه، یوه هم قبوله نه شوه. الله به ورته وایي چې فلانکۍ دعا مې په دنیا کې درته قبوله کړه، په فلانکۍ او فلانکۍ دعا مې له مصیبتونو او له آفتونو وژغورلې، او دا نورې دعاګانې مې ټولې د آخرت لپاره ستا لپاره ذخیره ګرځولې دي. مفتی محمد شفیع رحمه الله دا حدیث په معارف القرآن کې را نقل کړی. کله چې هغه وویني چې د ده دعاګانې د آخرت لپاره څومره ذخیره شوي، نو دا ارمان به کوي چې ای کاش زما یوه دعا هم په دنیا کې نه وی قبوله شوې او ټولې د آخرت لپاره ذخیره ګرځېدلې وی.